دا کیسې ده د الله اکبر د طاقت او د یو خطرناک شیطان. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې او خوندورې کهانیانې تاسو ته مخې ته راځي. په یو وړوکي کلي کې یو زمیندار اوسېدو چې د ده نوم رحمت و. دې رحمت سره لږه غوندې ځمکه وه چې په دې کې به یې کرونده کوله او د خپل کور ګزاره به یې پې چلوله. خو د ډېر کالونو نه باران نه و شوی او فصل یې ټول وچ شوی و. رحمت به ورځ او شپه محنت کولو خو په کور کې یې تشه لوږه وه، ځکه چې پټي به یې فصل نه کولو. یو شپه رحمت ډېر زیات خپه ناست و. د رحمت ښځې رحمت ته ووی په الله باندې بروسه کوه او نا امیده کېږه مه. رحمت اسمان طرف ته وکتو او د زړه نه یې ووی چې الله اکبر. په دغه وخت کې د رحمت زړه ته یو عجیبه غونته کې سکون میلاو شو. د رحمت نه لرې یو شیطان ولاړو. شیطان دا ارس لیدو. شیطان دا غوښتو چې رحمت د الله پاک نه مایوس شي او د ده ایمان کمزوري شي. خو چې شیطان د رحمت په الله باندې یقین ولیدو نو شیطان کمزوري شو او هغه ځای نه وتښتېدو. یوه شپه په کلي کې ډېر زیات طوفان راغو. ټول خلک ډېر زیات یریدلي وو او یو خوا او بل خوا یې منډې وهلې. په دې طوفان کې د رحمت د چت کور مات شو. ماشومان په جړېدو باندې شو. رحمت خپل ټول خاندان راجمع کو او ټولو په یو ځای باندې ووی چې الله اکبر الله اکبر، یا الله پاکه دا طوفان ختم کې. د دعا نه پس یو عجیبه غونته کې معجزه وشوه. د طوفان روح مکمل بدل شو. په ټول کلي کې باران ورېدو خو د رحمت کور ته محفوظ و. کلیوالو چې دا معجزه ولیده نو ډېر زیات حیرانه شو او په الله پاک باندې یقین نور زیات هم مضبوط شو. شیطان چې دا ارسه ولیدو نو د غوسې نه یې چغه کې. شیطان وی چې زه خدا غواړم چې زه د خلکو په زړونو کې په الله پاک باندې بروسه کمه کم، خو د الله پاک ذکر دی ټول زمانه بچ کو. یو ورځ یو بوډا مسافر کلی ته راغو. دا بوډا مسافر د ډېرو ورځو نه وږی و او کمزوری هم و. دا بوډا مسافر د رحمت کور ته راغو او د دې دروازه یې وټکوله. رحمت ورته بار راووتو او ورته وی چې وروره څه مسله ده. مسافر ورته ووی چې د ډېرو ورځو نه وږی یم، ما ته لږه روټۍ راکړه او د الله په نوم باندې زما مدد وکړه. الله پاک به تا یوازې نه پرېږدي. د رحمت په کور کې صرف یوه روټۍ وه. رحمت دغه روټۍ راواغسته او مسافر ته یې ورکړه. مسافر لاس اوچت کو او د رحمت دپاره یې دعا وکړه. په بله ورځ باندې یو مالدار تاجر کلي ته راغو. دې مالدار تاجر د غنمو نه یو ډکه ګاډۍ راوسته او دا ګاډۍ رحمت ته په تحفې کې ورکړه چې دا ټوله ستا شوه. رحمت چې دا ولیدو نو په الله پاک باندې بروسه نوره هم مضبوطه شوه. رحمت د الله په نوم باندې یو روټۍ ورکړې وه او الله پاک ورته د غنمو نه ډکه ګاډۍ ورکړه. شیطان چې دا ارسه ولیدو نو ډېر زیات مایوسه شو او د هغه ځای نه غیب شو او وتښتېدو. یو ورځ د رحمت وړوکی زوی ډېر زیات بیمار و. د کلي والا حکیمانو به وی چې د دې ماشوم بچ کېده ډېر زیات ګران دي، ځکه چې د ده بیماري ډېره زیاته سیوا ده. رحمت او د رحمت ښځه په ژړا شوې او دوی خپل ماشوم ته سر ته ناستو او دعاګانې یې کولې. رحمت ووی چې شفا ورکولو والا خو د الله پاک ذات دی، موږ به د الله نه سوال وکړو. دوی چې د الله پاک نه سوال وکړو نو یو عجیبه غونته کې معجزه وشوه. په بل سحر باندې د رحمت زوی بالکل ټیک ټاک شو
او په خپله باندې راپاڅېدو او په کټ کې کېناستو. کلي والا خلکو چې دا معجزه ولیده نو د دې ایمان نور زیات هم مضبوط شو. شیطان چې دا ټول منظر ولیدو نو ډېر زیات مایوسه شو او په ژړا شو او د هغه ځای نه وتښتېدو او روک شو. یو ورځ رحمت په پټي کې کلبا کوله. په دغه دوران کې د ځمکې نه یو صندوق راووتو چې رحمت دا صندوق کلاو کو چې وی کتو نو په دې صندوق کې دننه د سرو زرو سکې وې. رحمت ډېر زیات حیران شو. شیطان په دغه ټیم باندې راغو او د رحمت په زړه کې د لالچ اچولو کوشش وکړو او رحمت ته ووی چې دا خزانه پټه کا، دا ستا ده او هیڅ چاته هم مه ورکوه. رحمت ورته فوراً ووی چې الله اکبر، حلال رزق کې برکتي، کیدی شي دا خزانه د چا د غریبانانو وي. رحمت صندوق واغشتو او د کلي یو مشر ته لاړو او هغه ته یې ووی چې دا خزانه ما په پټي کې مونتې ده، ته معلومات وکړه چې دا خزانه د چا ده. د معلومات نه بعد پته ولګېده چې دا خزانه د یو یتیم هلک وه. رحمت هغه خزانه راواغسته او هغه یتیم هلک ته یې ورکړه. د کلي مشر چې د رحمت دا ایمانداري ولیده نو رحمت ته یې ډېر زیات غټ انعام ورکړو او په پوره کلي کې د رحمت عزت نور هم سیوا شو. شیطان چې دا هر څه ولیدو نو ډېر زیات مایوسه شو او ووی چې زما خو یو دا هم په ده باندې کار نه کوي. ډېر کلونو نه په کلي کې باران نه و شوی او هر طرف ته قحط و. خلک ډېر زیات مایوسه شوي وو چې اوس به مونږ څه کوو. خو رحمت ټول خلک جومات کې رایوځای کړو او وی چې راځئ چې ټول په یو ځای باندې د الله نه سوال وکړو. ټول خلک رایوځای شو او د الله پاک ذکر یې وکړو، الله اکبر الله اکبر، او بیا یې د الله پاک نه په ژړا باندې سوال وکړو. په لږ ساعت کې تورې وریځې راغې او ډېر زیات باران شروع شو. ماشومانو په باران کې لوبې کولې او پټي بیا دوباره شنه شو. شیطان چې دا هر څه ولیدو نو د غوسې نه یې په ځمکې ته خپل لاس راواچولو. شیطان وی چې ما خو ډېر وخت نه د خلکو په زړه کې ناامیدي اچولې وه، خو چې دوی د الله پاک نه سوال وکړو او ذکر یې وکړو نو الله پاک په دې باندې خپل رحمت راوورولو. شیطان ډېر زیات مایوسه شو او د هغه ځای نه روک شو او تښتېدو. وخت تېرېدو، د رحمت په کلي کې خوشحالۍ راغې. خلکو به هر په مشکل په وخت کې د الله پاک ذکر کولو، یعنی الله اکبر الله اکبر. نو د دې په زړونو کې به الله پاک امیدونه نور هم تازه کولو او د دې ایمان به نور زیات هم مضبوطېدو. یوه شپه شیطان په غر باندې ولاړو او کلي ته یې کتو. ده په غوسې کې ووی چې ما خو دا خلک په یره، په لالچ او په مایوسۍ کې اچول غوښتو، خو دوی هره پیره د الله پاک ذکر وکړي او د الله پاک نوم واخلي نو زما ټول پلانونه ناکام شي. د کلي د جومات نه د بانګ آواز راغو، الله اکبر الله اکبر. چې شیطان دا آواز واورېدو نو چغې کا او په هوا کې ویلی شو او غیب شو. رحمت اسمان طرف ته وکتو او د الله پاک شکریه یې ادا کا. دغه ورځې نه پس د کلي خلکو ته پته ولګېده چې د الله پاک د ذکر سره زړونو ته طاقت ملاویږي، هر مشکلات اسانیږي او شیطان د دغه کس نه لرې لرې. الله اکبر صرف الفاظ نه دي بلکې دا د ایمان، امید او په الله باندې باور ده چې کم انسان په هر حال کې الله پاک یادوي نو الله پاک د دې انسان مدد ضرور کوي او دې انسان ته شیطان خواته هم نه راځي.